دا سوره نساء ختم شو. سوره نساء چې کله شروع کېده نو سوره نساء کې الله پاک د کمزور حقوق بیانول چې کوم په معاشره کې کمزور خلک دي، ماشومان دي، ماشومانو له بچا میراث کیسه نه ورکوله، یتیمانو ماشومانو مال به خوړه د جاهلیت په دور کې، زنانه دي، زنانه جنگ له نشویتلی په کور کې بناسته وي ګټه وټه به نه وه، هغوی له به میراث کیسه نه ورکوله، د هغې مهر چې دی هغه به په ناجایزه طریقه خوړه. داسې د معاشرې نور کمزور خلک هغوی ته حقوق نه میلاوېدل. الله د هغوی حقوق بیان کړل چې په میراث کې د ښځې دومره حصه ده، د ماشوم دومره ده، د هلک دومره ده، د جینۍ دومره ده. دا ټول حقوق سوره نساء کې الله بیان کړل. قرآن مجید یو عجیبه کتاب دی. قرآن مجید اسلوب او طریقه دا ده چې د جنت ذکر وکړي، داسې جنت ته او نعمتونه دي او خشته او حورې دي پکې او غلمان دي پکې او خوراکونه دي او مزې چرچې دي. چې کله دا بشارت ختم شي نو بیا وروسته لږ شانتې ترهیب یره ورکوي لږه شانتې. جهنم هم شته، ماران او لړمانان هم شته، خیال ساتئ د جهنم اور ډېر زیات سخت دی، داسې داسې عذابونه دي پکې. غرض دی چې یو سړی ته ترغیب ورکا، په یو ترغیب باندې راغې په لار باندې خو ډېره ښه شوه، که په سمه لار نه راځي نو بیا لږ شانتې ویاروه. په سکول کې استاد ماشوم ته لږ شانتې داسې ټافي ورکړي، دا سبق یاد کا دا دی هغه، خو چې کله هغه نه یادوي نو بیا لخته باندې ولې یو ډب هم ورکړي چې ګورې سم شي. د قرآن دقه طریقه ده. مونږ ته الله ترغیب هم راکوي، جنت هم راته بیان کړي، بیا راته چې په جنت باندې مونږ نه سمیږو بیا راته د دوزخ ذکر وکړي، د عذابونو ذکر وکړي. دقسې سوره نساء کې الله مونږ ته داسې دا حقوق بیان کړل. دا ماشومانو حق دی، دا د زنانو حق دی. بیا پکې منځ کې د یهودو خبرې وکړې، د نصاراو د هغې عقیدې بیان کړې، هغې باندې رد وکړه، د اسلام بیان کړه چې اسلام داسې ښه مذهب دی، دا خبرې وکړې. اوس په اخره کې چې الله اخري آیات د سوره نساء بیانوي، هغه د میراث هغه د حقوقو خبرې ته الله بیا راغی. الله وایي چې لږ حقوق ورکړي، چې د چا کوم حق دی هغه هغوی ته ورکړي. دا هر څه خپله طریقه ده، په طریقه باندې په حکمت باندې چې دا دین خور شوی په حکمت باندې دی. اشرف علي تانوي صاحب لیکلي دي، وایي یو بزرګ ډېر نیک سړی نو هغه یو عالم ته راغی، نو چې داسې وکتل د عالم لویه بنګله وه، نوکران چاکران، ګاډي، ها هو، ډېر مالدار، قالینونه او صوفه سیټې او دا نخرې پخرې. کېناست میلمستیا څه چې وشو نو هغه عالم د دې بزرګ نه تپوس کوي، وایي څنګه راغلی؟ وی حضرت د اوداسه چل را نه راځي چې د اوداس چل راته وښیي. نو هغه ورته ویې ډېره ښه ده. لوټه یې راواغېسته، ویې کېنه دغلته چارهدام کوه، زه درته چل ښیم. شروع یې وکړه، لاس یې ووینځل، ویې لاس ووینځه، خوله کې 3 ځله اوبه واچوه، پوزه کې 3 ځله اوبه واچوه، بیا دا ښی لاس ووینځه، بیا دا ګس لاس ووینځه. چې دا ښی لاس یې وینځه نو د 3 ځلو په ځای 4 ځله ووینځه. هغه بزرګ 4 ځلې پې اوبه واړولې. نو هغه عالم پرې ودانګل، اسراف په نه کې، اسراف ښه شی نه دی. دا 4 ځله دې اوبه واچولې، نه 3 ځله باچې 4 ځله اوبه اچول هغه اسراف دی. نو هغه بزرګ ورته داسې وکتل، وی حضرت دا اسراف د تخکاری، دا یو چنګوبه اسراف د تخکاری، او دا محلات او دا ها هو او دا قالینونه او دا تا چې راجمع کړي دا اسراف د ته نه ښکاري. هغه عالم پوه شو چې هو دا خو یې راته سخت نصیحت وکړه، په داسې طریقه یې راته چل وښو چې دا ته اسراف دې ته وایي. دا د په قصد باندې په 4 ځله وینځلې و دا لاس. دا آخر وزن یې هغه هر څه ختم کړل، هغه عالم او هغه بزرګ سره ملګری شو او بس ملنګي یې اختیار کړه چې راشه دا ملنګي ښه ده په دې ژوند نه، ده اخرت په دقې جوړېږي. دا د دې خلکو طریقې د دې اکابرو مشرانو نیکانو صالحانو خلکو. هغوی دا چې ته یو سړي ته وایې چې ته کافر یې او ته مشرکي او ته بدعتي او تاسو خو داسې یې او تاسو خو داسې یې. اوس که زه تاسو ته سختې خبرې شروع کړم، 10 کسه هم 2 کسه هم راته دلته پاتې نه شي، ټول به وایي چې رخ شه مولا خوله دې خرابه ده، خدای دې ښه کړه، دلته راته لګې ګډې وډې د قرآن پروت دی، ته راته ګډې وډې وې.
اگر چې د ګډو وډو حقدار به یو خو نه په طریقه باندې چې په طریقه وي هغه ډېره ښه سرم کوي حکمت سره دین راغلی دی الله قرآن چې دی نو ګوره څونه دا موږ ته چل ښي قرآن الله داسې حقوق بیان کړل بیا داسې قصې بیان کړي اوس بیا هغه حقوقو ته راغی اصل آیات ته راځم کلاله الله د کلاله میراث بیانوي کلاله څه ته وایي کلاله هغه سړی دی چې د هغه نه پلار وي او نه بچي وي نه زوی لور شته هېڅوک هم نشته نو چې پلار نشته نو نور څه دي نو دلته اولاد هم نشته ښځه هم نه ده کړې بس دی یو کس دی اوس د ده میراث په څوک وړي د ده میراث په د چا وي نو قرآن دا وایي که چېرته د ده دپاره خور وي بچي خو یې نشته ځه پلار یې نشته مور یې نشته هېڅوک یې نشته اطرافو کې یوه خور ده نو وایي د ده دا نیم مال دا به دغه خور ته میلو شي او که دغسې ښځه کلاله وه نو د هغې مال به د یو ورور ته میلو شي نیم مال دا نیم مال بس دا د ده دی او دا باقي نیم دا چې دی نو د ده په وصیت او یا ګور کفن او په هغې باندې به ولګي خویندې دوه دي کلاله سړی دی څوک یې نشته خو خویندې دوه دي نو بیا الله دا حکم کوي وایي چې که یوه و نو نیم مال او که نه دوه وي نو وایي بیا 200 دي لکه د یو سړي 4 لکه روپۍ پاتې شوې میراث یې پاتې شو نو هغې کې 3 لکه روپۍ به راوالي هغه به په دې 2 خویندو باندې تقسیم کړي ثلثین به د هغوی شي او دا 1 لک چې دا به د په ګور کفن او وغیره باندې ولګي وصیت مسیت که څه وي او که چېرته دا 2 مسلې شي او که چېرته دا رونه خویندې ګڼو خویندې رونه هلکان هم پکې شته او جینکې هم پکې شته ګڼ دي نو وایي بیا دا مال چې څنګه د میراث طریقه ده للذکر مثل حظ الانثیین چې هلک ته پوره حصه او جینۍ ته نیمه نو بیا حقه طریقې سره به بیا تقسیمیږي چې هلک ته پوره میلو شي او جینۍ ته به نیمه حصه میلو شي هغه د هغه مال چې که 4 لکه دی 15 لکه دی هر څومره چې دی هغه به په دغه طریقه تقسیم شي دا 3 طریقې خدای پاک د کلاله د میراث بیانوي چې دا حق دی دا حقوق حقدارو ته ورکړي یستفتونک ای پیغمبره دې تا نه تپوس کوي د کلاله په باره کې قلت ورته ووایه پیغمبره الله یفتیکم الله حکم کوي تاسو ته فتوا درکوي تاسو ته فی الکلالة په کلاله باره کې د کلاله کې الله دا حکم کوي چې ان امرؤ یو سړی دی کلاله هلکه دی مړ شو لیس له ولد اولاد یې نشته ځکه چې اولاد وي نو بیا خویندو ورونو ته حصه نه میلاویږي او پلار یې نشته ځکه چې پلار وي نو بیا مال تقسیم بیا بل شان دی هغه بیا دغسې نه دی نه پلار شته او نه اولاد شته خو وله اخت د هغه دپاره خور ده بس یوه خورې ده نو فلها نصف ما ترکه پس د دې خور دپاره نیم هغه دی چې د پریښي وي د کلاله سړي یوه خور ده خور ته به نیم مال میلو شي وهو او دا کلاله سړي یرثها میراث په وړي د دې خور ان لم یکن لها ولد که د خور اولاد یې نه وي خور ده کلاله ده اولاد یې نشته لکه څنګه چې سړي اولاد نو خور نیم هغه شته نو د خور میراث دا رور دا به نیم واخلي فان کانتا اثنتین او که چېرته دا خویندې 2 وي 2 ښه زیاتې نه 2 نو فلهما الثلثان نو د هغوی دپاره 2 ثلثه دي مما ترکه یعنی 2/3 به هغوی ته میلاویږي وان کانو او که چېرته وي دا رونه خویندې اخوة رجالا رونه خویندې سړي و نساء او ښځې ګڼو سړي هم پکې وو ښځې هم پکې وي هلکان هم وو جینکې هم وي رونه خویندې نو فللذکر مثل حظ الانثیین پس د هلک دپاره په مثل دا غیسې د 2 جینکو دی جینکو ته نیمه میلاویږي هلک ته به پوره میلو شي په هغه طریقه باندې به تقسیمیږي یبین الله بیانوي خدای پاک لکم تاسو ته ان تضلوا چې تاسو ګمراه نشئ بېلارې نشئ ځکه درته الله دا مسایل بیانوي والله الله پاک بکل شیء علیم په هر څیز باندې خبردار دی عالم دی یستفتونک تپوس کوي تا نه ای پیغمبره قلت ورته ووایه پیغمبره الله یفتیکم الله پاک حکم کوي تاسو ته فی الکلالة په باره د کلاله کې
ان امرؤ یو سړی دی هلکه چې دی مړ شو لیس له ولد او د اولاد نو وله اخت د پاره یو خور وا فلها نو د دقه خور د پاره نصف ما ترک نیم هغه چې د پریخي وي وهو يرثها او دا رور دا کلاله سړی کچرته دا خور مړه شو يرثها نو دی به وارث وي د خور ان لم يكن لها ولد کده د خور اولاد نو فإن كانت اثنتين کچرتوی دا خويند د کلاله دوا فلهم الثلثان د دوی د پاره دو تهایی د مما ترک هغه چې د پریخي وي وان كانوا اخوه او کچرته دا خويند رونه رجالن سړی و نسان او خزوي ډیرو غنو فلذکر پس د الګ د پاره مثل حظ الانثيين په مثل دا غیسي د دو جنکو دی یبین الله بیانای خدای پاک لکم تاسو ته انت دلو چې تاسو بیلار نشه خطا نشه والله الله پاک بكل شيء علیم پارسیز باندې عالم دی